لوګر کې د کرومایټو 40 کانونو د استخراج چارې پیلېږي. د لوګر د کانونو او پېټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 40 کانونو سروې بشپړه شوې او ژر به داوطلبۍ ته وړاندې شي. د دغه ولایت د کانونو پېټرولیم ریاست رئیس ویلي چې په تیر یو کال کې د کرومایټو له 4 لویو کانونو څخه 230 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. هغه زیاته کړې چې د کانونو او پېټرولیم وزارت په لارښوونه په مرکز او یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو کې د کرومایټو 40 نورو کانونو سروې بشپړه شوي او تر داوطلبۍ وروسته به عملي استخراج چارې پیل شي. د نوموړي په وینا د یادو قانونو د استخراج له پیل سره به د حکومت خزانې ته هر کال سلګونه میلیونه افغانۍ عواید ټول شي او ځوانانو ته د کاري زمینې ترڅنګ به د غیر قانوني استخراج مخه هم ونیول شي. لوګر د افغانستان یو له کانیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د مسو لوی کان سربیره لسګونه د کرومایټو لوی او واړه کانونه لري.